السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جمعې شپه زموږ یو چانس دی د عبادت. ډېر انسانان له دنیا څخه تللي دي خو د جمعې په ارمان دي. پر موږ تاسو باندې جمعه را روانه ده، جمعه ته روان یو، د جمعې شپه مو په نصیب سوه، د جمعې ورځ مو په نصیب کېږي، خو اهمیت او قدر یې نشته راسره. کوم وخت چې قدر پیدا کړو بیا به چانس په لاس کې نه وي. که توانستیم ندانستیم که دانستیم ندوانستیم، چې طاقت ونه پوهېدلم چې پوه شوم په قبر کې بیا طاقت نشته. ینبغي للمسلم، لازم ده واجب ده هر مسلمان لره چې ډېر درود پر محمد صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ووایي فی جمیع احواله من استطاع، په هر وخت چې طاقت وي. فإن فی الاکثار منها، په دا درود شریف کې چې سړی کوشش وکړي ډېر ووایي همیشه توپر وکړي، خیرا کثیرا وفضلا کبیرا، ډېر برکت کې پکښې دي، ډېر برکت. امام احمد د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ذکر کوي، وایي قال رجل یا رسول الله، یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي که زه ټول عبادت درود شریف کوم، ټول ژوند په درود شریف کې مشغوله کړم، ما ته به څه راکول شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اذن یکفیک الله تبارک وتعالی ما اهمک من دنیاک و آخرتک، دلته ستا الله کافي سو، د دنیا او د آخرت کارونه به دې برابر سي. او علي رضی الله تعالی عنه وایي که ذکر نه وای ما به په درود شریف ناسې یو بل عمل کړی نه. نو ذکر هم کوئ، تلاوت هم کوئ، درود شریف هم وایاست. صفحه یو سلو شپږ ویشت، الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم، احکامها، فضائلها، فوائدها. نو درود شریف د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم سره محبت دی. درود شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، درود شریف د قبر سره وفا ده، د ځان سره وفا ده. په درود شریف باندې محبت ډېرېږي، په درود شریف باندې د دنیا او د آخرت سعادت لاسته راځي. الله دې موږ تاسې اهل د فضایل درود شریف وګرځي، اهل د درود شریف ته مو وګرځي. د قداته بن نعمان رضی الله عنه محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ قوس راکړ. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې غشي هم ویستل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع مې هم کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته ولاړم، کوم غشی چې به را روان و هغه غشی به ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کتی حتی تر داسې اندازې پورې چې هغه غشي ته خپل مخ هم ورکاوه، یعنې مرمۍ را روانه ده، د غشي او د مرمۍ فرق نشته. مرمۍ را روانه ده خو دی هغه مرمۍ ته خپل مخ ورکوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ بچاوي، خپل لاس ورکوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاس بچاوي. نو دی مبارک وایي ما چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دفاع کوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې زه ولیدم زما حالات په وینو سور، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سترګو کې اوښکې رالول. اللهم ان قتادة قد اوجه نبیک بوجهه، یا رب قداته ستا د نبي مخ په مخ باندې بچاو کړي، فاجعلها احسن عینا، د ده مبارک یو سترګه او شهیده سوه، دلته خوښ سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا ورته وکوله، نو ربه د ده سترګې ته دی نظر و حسن ورکړي چې ته راپه خوښ شي. یعنې دلته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې خپل مخ قربانوي. دا هغه د محبت نهایي اندازه ده، د محبت هغه نهایي مقام دی. صحابه کرامو ته الله جل جلاله ورکړی، نو ځکه په ورځ قیامت به هم د دې مقام لوړ وي، هم یې شان لوړ وي، هم یې منازل و مراتب یې لوړې وي، او هم به موږ د دې په شفاعت باندې که الله بخښلو، الله جل جلاله به موږ ته درجات یې راکړي.
د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نهایي محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د صحابه کرامو غیر اختیاري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت که په ځان کې راولي سعادت الدارین به در نصیب سي، د آخرت او د دنیا کامیابي، په دنیا کې به هم کامیابه په آخرت کې به هم کامیابه. موږ خو د دنیا د ګټلو، د دنیا د استراحت دپاره، د دنیا د ښه ژوند دپاره څومره هلې ځلې کوو، څومره ستړې کوو، خو که د هغو نه کوشش په درود شریف کې وکړو تاسو باور وکړئ ستاسو رزق به من حیث لا یحتسب سي، ګمان به نه کوئ تاسو ته به رزق را روان. نو درود شریف ډېر وایاست، د جمعې مبارکې شپه او ورځ په درود شریف مزینه کړئ. الحمدلله الله دې راضي سي. موږ به د فضایل درود بیان درته کوو، که څوم مریض یم او مېلمانه او کورناري وي په موټر کې ناست یم بیانوم، نو سړی په موټر کې فضایل درود بیانوي نو خوله ته ډېره مجبورۍ سي. او الحمدلله فضایل درود به چاپ دوباره پښتو، اردو، فارسي، انګریزي نو نفره بهتره سره وکول ما زه پیسې در برابرې کوم وسته شروع کوم. دا په دې خاطر باندې در سره شریکوم ریا او سماعت الله جل جلاله نور پکښې راولي، نه موږ د ریا دپاره را کار کړی دی. فضایل درود بیانونه مو شروع کړي دي له ما وروسته چې څه علما کرام پر میډیا ما لیدلي دي، زموږ طرز طریقه رااخیستې. زه ډېر خوشحاله سم چې د اساس ما وکښېښود. الله دې علما بیخي ډېر چې د فضایل درود بیانونه وکړي او په کتابي شکل باندې فضایل درود ولیکي. الحمدلله ډېر مسلمانان یې پوښتنه کوي، خو هغه موږ لږ چاپ کړو، وقف یې کړو، د خرڅلاو دا نسته. خدای دې یو کتابخانې والا پیدا کړي چې چاپ یې کړي، ماره دی خپله خرڅوي پر خلکو باندې، ګټه دې هم دی پر کړي، چې دا نفع یې عامه سي. او موږ خو نو چې شناخته مو یې هغو ته یې ورکوو، وقف دی. او کتابخانه کې چې بیا خو نو هر ځای ته سره رسېږي. نو فضایل درود کتاب هم انشاءالله الرحمن چاپ سي. الله دې زموږ د جنت څراغ وګرځوي. الله دې تاسو ټول په ثواب وکړه شریکان کې. دا که تاسو نه وایاست فضایل درود بیان ما چاته کوه، که تاسو نه وایئ فضایل درود کتاب ما چاته جوړاوه. دا ستاسو همت دی، ستاسو محبت دی چې زه ملا باعث پر خدمت کړم. الله دې تاسو ته اجر عظیم در نصیب کړي. الله دې زموږ مخلصین، موږ ټول اورېدونکي شاګردان چې زموږ اواز اوري، موږ بیانونه اوري، الله جل جلاله دې په فضایل درود بیان کې او فضایل درود کتاب کې هر سره شریکان کې الله دې اجر عظیم ټولو ته ورنصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.